السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. الله تعالی مو تل خوشحال او کامیاب لره. محترمینو، د هر قسم تفریشانیو او د حاجاتو د پوره کولو لپاره نن یوه بهترینه وظیفه مجربه نبوي وظیفه در سره شریکه کوم چې انشاءالله ستاسو ټولې پریشانۍ به حل کیږي. د دې وظیفې په برکت سره محترمینو، ستاسو چې څومره پریشانۍ وي، څومره مشکلات وي، څومره حاجات وي، دا ټول به الله پاک جل جلاله د دغه نبوي نسخې نبوي وظیفې په برکت سره پریشانۍ به دفع کیږي او حاجات به مو پوره کیږي. محترمینو، دا د بخاري شریف کې دا وظیفه ده او د ابو داود شریف حدیث ته دا وظیفه پکې ذکر شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله وخت هم له مشکلاتو له پریشانیو سره مخ کېداست، فورا دغه وظیفې ته رجوع کوئ، دغه وظیفې ته راګرځئ او دا وظیفه کوئ چې هر څومره پریشانی وي، هر څومره سخت مشکلات وي، الله تعالی باید دفع کړي. الله پاک جل جلاله باید درته اسانه کړي. الله تعالی جل جلاله به مو ورڅخه خلاص او پکې کامیاب وکړي. دوستانو، وګورئ خپل زندگی ته مثلا چې ستاسو په ژوند کې هر قسم ته مشکل وي، د غرونو په شان ته مشکلات وي، هم بیا الله پاک جل جلاله دفع کوي. فات نه لري کېدلی نشي چې یو انسان د الله تعالی ته لاس پورته کړي، زارۍ او خواستۍ دې کوي، بیا دې هم د دعا د مشکلاتو د حاجاتو د پریشانیو په باب باندې نه قبلیږي. دا نشي کېدلی، ضرور قبلیږي. د انسان فریاد الله تعالی ضرور اوري. خدا ستا وخت پکې لګیږي، د بعضو د فورا قبلیږي، د بعضو د الله پاک جل جلاله بیا په وخت سره قبلوي. محترمینو، که د زندگی هر قسم ته پریشانی لري، ښځه او خاوند په مابینځ کې جنجالونه زیات دي او جګړې زیاتې وي، د کور تر مابینځ د ورونو تر مابینځ بې اتفاقي زیاتې وي، د دې پریشانیو څخه انسان پریشان وي او له دې مشکل سره مخ وي. یا کله هم انسان په کاروبار کې تاوان وکړي، نقصان وکړي، کاروبار یې پر مخ نه ځي، نو په دې پریشانۍ کې شپه ورځ په چرتو او فکرو کې ورک وي. اخر دې حالت ته ورسیږي چې زندگی خوند نه ورکوي، د پریشانیو له حالته، د مشکلاتو له وجې زندگی خوند نه ورکوي، پریشان وي، پر خوله یې خندا نه وي، زړه یې قرار نه وي، زړه یې خوشحاله نه وي. د دې ټولو پریشانیو د حل کولو لپاره زه نن له تاسو سره یوه نبوي نسخه چې نبي علیه الصلاة وسلام موږ او تاسو ته راښودلې ده، هغه وظیفه تر تاسو رسوم. نور تاسو وخپل کار که چیرې تاسو په یقین او په عقیده سره دا مو یقین وي، دا مو عقیده وي چې له دغه وظیفې نه بعد به زموږ مشکل حل کیږي او زموږ پریشانۍ به ختمیږي، نو دا وظیفه بیا وکړئ. الله تعالی جل جلاله ستاسو پریشانۍ، ستاسو مشکلات ختموي. که یو انسان د فقر او د غربي له مشکلاتو له پریشانیو سره مخ او د هغه په سوچو کې وي چې څنګه به له فقر څخه ځان خلاصوم، څنګه به له دې مشکل څخه ځان، څنګه به له دې پریشانۍ څخه ځان خلاصوم، نو د دې وظیفې په برکت سره به له پریشانیو څخه الله تعالی خلاص کړي او الله تعالی به یې مالدار کړي. که یو انسان قرضدار ډیر وي، قرض ورباندې وي، پیسې نه وي، هغه اسباب نه وي برابر چې دی د قرضې مخه ورباندې ونیسي او په سوچو فکرو کې وي، پریشان وي، دا یو غټ مشکل ده، نو د دې وظیفې په برکت سره به الله تعالی هغه مشکل حل کړي. له یو داسې طرفه به د قرض د ادا کولو اسباب ورته برابر کړي چې هغه طرف ته به د سوچ او فکر هم نه وي. یا یو انسان د لور یا خور ورور یا زوی مثلا داسې وي چې بې لارې وي، بې ځایه وي، مثلا بې لارې وي او داسې وي چې نافرمانه وي، دی په دې مشکل کې وي چې څنګه به اولاد لارې ته راولم، څنګه به د خپل خور یا ورور یا زوی یا مثلا بل عزیز قریب چې دی د هغه په غم کې وي او غواړي چې هغه دی پریشانه کړی وي، نو غواړي له دې مشکل څخه ځان خلاص کړي، له دې پریشانۍ څخه ځان خلاص کړي، نو دغه یوه وظیفه د حل کولو بهترینه لار ده. انشاءالله د دې په برکت سره به الله پاک جل جلاله هغه پریشانۍ حل کړي او هغه ته به الله تعالی هدایت د نیکې لارې وکړي او حقې لارې ته به الله تعالی جل جلاله راوبولي. محترمینو، ستاسو د زندگی چې هر مشکل وي، یا یو داسې مشکل وي مثلا چې ستاسو د څنګ ملګری ډیر درته ګران محبوب وي، خو هغه په اچانک سره له تاسو څخه خوابدی سي، له تاسو څخه ناراضه سي، له تاسو څخه جلا سي،
نو بیا پر انسان باندې زندگی ډیره ترخه، په انسان باندې مشکلات ډیر، پر انسان باندې پریشانی ډیری. بیا په هغو سوچو فکرو چرتو کې ورک سي څنګه به بیرته راضي کوم او څنګه بل د مشکل پریشانی څخه ځان خلاصوم. د دې د حل کولو لپاره هم دا بهترینه نهایت مجرب عمل ده. خو اخر به دوستانو درته وایم چې تاسو په زندگی کې هر قسم ته پریشانی لرئ، تاسو په زندگی کې هر قسم ته مشکل لرئ، د حل کولو لپاره د دفع کولو لپاره دغه یوه بهترینه وظیفه ده، یوه نبوي نسخه ده. دا زه له تاسو سره شریکه کوم دوستانو. انشاءالله د دې په برکت سره به د هغه ټول مشکلات دفع سي، هغه پریشانی به ختمه سي، یو ډیره د خوشحالي او د سکون زندگی به وکړي. نو محترمینو وظیفه در سره شریکه کوم، ډیره بهترینه وظیفه ده. په یقین، په عقیده او په پابندي سره یې وکړئ. خو په داسې وخت کې به کوئ، ګورئ دا وخت نه لري، که هر وخت دا وظیفه زه تاسو ته پر سکرین در کوم دا یاد کړئ. دا یو څو توري دي تقریبا چې ډیر زر یادیږي، که نه یم په موبایل کې سکرین سره واخلي سکرین شاټ له ځان سره یې کیدئ. که کوم وخت هم مشکل درته راتلی، له پریشانۍ سره مخ کیداست، له مشکل سره مخ کیداست، که هر وخت وای، که هر وخت و تاسو له دې حالت سره مخ کیداست، نو فورا دې وظیفې ته رجوع کوئ، د دې وظیفې پر طرف باندې ځئ. انشاءالله په هغه وخت کې چې کله تاسو وظیفه کوئ، له وظیفې پر کولو بعد به الله پاک جل جلاله ستاسو پریشانۍ ختمه کړي، تاسو به له مشکل کار څخه راوباسي او دا وظیفه به کوئ په دې نیت باندې چې زه فلانکی مشکل سره مخ یم، یا له فلانکي پریشانۍ سره مخ یم، یا الله دغه تورې نبي علیه الصلاة وسلام موږ ته راښودلي دي، یا الله د دې تورو په برکت سره یې دفع کړي. راځئ محترمین هغه وظیفه در سره شریکه کوم. ما تاسو ته وخت در وکوئ دوستانو، چې هر وخت له پریشانۍ سره مخ کیداست، بس په هغه وخت کې دا وظیفه وایه. چې هر وخت پریشانه واست، هر وخت له مشکل سره مخ کیداست، چې هر څومره سخت مشکل وي، هر څومره سخته پریشانۍ وي، چې د غرونو په شان وي، هم به الله پاک جل جلاله ختموي. الله ته هیڅ زور نه غواړي. دوستانو هغه وظیفه دا ده چې کله هم له پریشانۍ سره مخ سواست، نو دغه وظیفه چې څومره ویلی سي هغومره یې وایاست. 10 واره ویلی سي، 60 واره، 50 واره، 100 واره، ستاسو خپل وس چې څومره وخت لرئ د هغومره یې وایاست. یعنې کله چې هم پریشاني واخیستاست، له سخت مشکل سره مخ سواست، نو یو ځان یو ګوښې ته کوئ. کله چې مې ځان یو کونج ته کوئ، مثلا داسې ځای ته چې څوک نه وي، مثلا دی سړی نه وي چې تاسو سره ګپه وکړي، د وظیفې په مابینځ کې در ولویږي او وظیفه در خرابه کړي، له دغه ځایه څخه ځان وباسئ. نو دغه وظیفه به کوئ، دا کم چې ما تاسو ته پر سکرین در کړې ده. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. محترمینو دغه وظیفه ده چې هر وخت هم له پریشانۍ سره مخ کیداست، بس دغه یوه وظیفه کوئ چې څومره یې ډېره ویلی سي هغومره یې وایاست. هغه نه بعد بس دغه په زړه کې دا تورې وایاست، یا مثلا لاس پورته کړئ، که دعا کولی سي د دعا به ځای برابر وي، د دعا موقع وي، خو هم څه د کنې په زړه کې مثلا ویلی سي چې الله د دې په برکت سره پلانکی مشکل، پلانکی سخت حالت، سخت حاجت، فلانکی پریشانی سره زه مخ یم، الله تعالی د دې په برکت سره دفع کړي. انشاءالله دفع کیږي به، ځکه چې دا زموږ د خوږ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خولې خبرې او د هغه له خولې څخه موږ او تاسو ته رارسېدلی ده. نو هېڅکله د نبي علیه الصلاة وسلام په خبره کې العیاذ بالله درواغ نسي راتللی. که چیرې تاثیر نه کوئ، نو دا په موږ او تاسو کې کار ده، ځکه چې په وظیفې کې کار نه ده. ولې زموږ او تاسو یقین کمزوری، موږ ستاسو عقیده کمزوری. کله چې یقین او عقیده کمزوری سي، بیا چې د دنیا هر څومره وظایف کوي بیا تاثیر نه کوي، بیا هېڅ نتیجه هم نه ورکوي. نو ځکه زه هم بار بار درته وایم چې یقین مضبوط کړئ، عقیده مضبوطه کړئ، له هغه نه بعد وظیفه کوئ. کم یقین نه وي مضبوطه، عقیده مو نه وي مضبوطه، ګر سره وظیفه مه کوئ، هېڅ ګټه نه در رسوي. دا به ګټه در ورسي چې ثواب به یې نو وي، او مشکل هغه تاسو حاجت به نو بیا معلومه نه ده، په 100% کې 10% به پوره سي، که به نه سي پوره. خو چې یقین و عقیده باندې کېږي، بیا ډېر زر تاثیر کوي. محترمینو خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خوښه سوې وي، ډېره بهترینه وظیفه ده. تاسو یې په زندګۍ کې یو ځل وازموئ، بیا به انشاءالله بار بار دا وظیفه کوئ. بار بار چې کله تاسو ته مشکلات راځي، دغه په مقابل کې به تاسو دغه وظیفه کوئ. تر نورو ملګرو یې هم ورسوئ.
خدای دې وکړي دا وظیفه تاسو خوښه سوې وي پر الله تعالی مسپارم دعاګانې راته کوئ تر بلې وظیفې د خدای په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته